السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو، بختي رحمان کاکا تقریبا یو هفته مخکې د عمرې نه راغلی دی. اوس په سوشل میډیا باندې دا ویډیو ما ولیده، ډېره وایرل وه. تاسو ته به دا ویډیو په سکرین ښکاري، دا سره پلی کوم. بختي رحمان کاکا تقریبا درېیمه ورځ د دا ویډیو شیر شوی او ما وکته. عمرې نه راغلی دی او ډېرو پښتنو پکې کمنټونه هم کړي دي په دې ویډیو باندې چې یاره دا پښتانه سړی نه پرېږدي، لکه مطلب هغه عمرو کا او دی بیا هم تنګۍ. تاسو راځئ دا ویډیو ګورئ، بیا به بعد کې خبرې کوو. د زلفو نه یېرېږم، ښځه دې موږې ومنډي، زلفانې ته ورته ښځه دې د خپل موږې ومنډه. بختک ته ماته د کومه طرفه دی اوس ټیفونه بهر ته یوړه. زه بختک یم، زما نوم بخت رحمان دی، ته ماته یې بختکه او ته ماته یې بختکه. دا ته ماته ښکلې خبره تا وکړه، دا ته ماته ښکلې خبره تا وکړه په دې ډک مجلس کې. او دا زلفانې دا ته زلفې په تا پرېښي دي. ولې ستا د زلفو نه یېرېږم، ستا د زلفو نه یېرېږم، ښځه دې موږې. نو دوستانو، تاسو دا ویډیو وکته. دا زموږ پښتانه دي چې هغه څومره ښایسته پاک ځای ته لاړو، عمرې وکړه او دی بیا هم تنګۍ. هلکه الله به دا ناراضه شي. زموږ پښتانه چې دي دا ډېر زیات، زه به ورته کمکل وایم چې داسې یو انسان چې هغه د دماغو نه یو ذره کمزوري بیا عمرو کړي او پاک ځای ته لاړ شي، لږ خو د دغه ځای خاطر وکړي یو څو ورځې. خو افسوس بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دوستانو، دا معلوماتي ویډیو تاسو سره مې شیر کړی. ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.